ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت دی فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې کوم سړی د قربانی اراده لري کوم سړی قربانی کوي د قربانی اراده لري هغه سړی دی دغه چې کله د الله سورج د ذل حجې چې میاس راوختله دا چې میاس راوخته د الله سورج چې کوم دی په دا کې د الله رسول فرمایي چې کوم سړی قرباني کوي د قرباني اراده لري هغه به څه کوي نوکان مپرې کوه د دې ورځ سی ورځ مخکې نوکان پرې کستا د لپاره مشکل نه د سر بیشتان مو برابر وا په ژړه باندې کار ملره په بریتو باندې کار ملره په ځان باندې کار ملره دا څوک د الله رسول فرمایي نو ولی وجه څه د عزیزانو په اسلام کې به ما ته په وجه پسې نه ګرځو چې وجه څه ده وجه دا ده چې د الله رسول فرمایلی دي وجه دا ده چې د الله رسول فرمایلی دي زو اوس که د الله رسول نه ویلی بیا موږ ویل چې شنو څه وجه ده بس ما استاد لپاره وجه زما استاد ایمان دی زموږ ایمان پر پیغمبر علی السلام دی چې پیغمبر علی السلام فرمایلی آمنا وسلمنا هغه سړی ډیر بد دی چې بادار خبر ورته وکي دی ورته ویلی پر چی شي څنګه صحیح سو دا ډیر بد دی او چې کله بادار خبره وکه فورا ولاړ رسول الله محمود غزنوی به ایاز ته ویل فورا پښتنه بنوله نو دا اصل اطاعت دی دا اصل فرمانبرداری ده دا اصل ایمان دی نو مشتم پیغمبر علی السلام مبارک فرمایي کتا سره ولاړ سي کم سره چې قرباني کوي هغه د نوکانو بیشتانو بل نه برابر یي نو دا به الله پاک پر دی او موت ته اجر نه راکي اوس خبره ده عزیزانو خبره دا د مشتي چې کله یو خبره واورو پس دې نه رسیږي پس دې نه رسیږي چې خامخا د الله رسول فرمایي ته نو کان د الله سورج نه پرې کوي یاره کستا څلويش سورج سی بیا پرتا واجب ده په دغه ورځ کې نو کام پرې کا کستا څلويش سورج سی شتا د خپل ځان بیرستان دی نو برابر کړي څلويش سورج پرتا واجب ده دا پرکا دا وک په دغه ورځ کې وک پروا نه لدی دا اسی یو مستحب کار دی دا د امام شافعي صاحب رحمه الله د امام مالک صاحب رحمه الله دا حضرت امام صاحب رحمه الله په نسبت باندې مستحب کار دي شکار دي کچا وکي ډیر ثواب دي کنه وکي ګناه نه لري پریشانی نشته پکې اوس خبره دا د عزیزانو چې دا بیشتان وهل نه وهل نوکان پرې کول نه پرې کول یو سړی د غټو نوکانو سره نه لګیږي ګرومي کیږي پریشانی تکلیف دی ورته بالکل پرې کا پروا نه لري کته قرباني کوي کنه کوي کته قرباني کوي هم نوکان پرې کا کنه کوي هم نوکان پرې کا ګوره ما درته د الله رسول فرمایي ش خبره داد چې سړی ونه کی کدی وک پروا نه لري لکه اوس ما درته چې پیغمبر علی السلام فرمایي تی د عرفات په ورځ باندې روزه نس نو ش خبره دا و چې ونسو اشرف پیغمبر علی السلام په خپل ولې نه ونی کدی خبر سر خلاص یعنی د دې صدا معلومه سو کدی ونی ولا ثواب دی کدی نه ونی ولا ګنا نه لري دلتم خبره دا د کتا دا نوکان نکو پرې بیشتان دی نکو برابر ثواب دی او کدی وکړلو ګنا چې د اغه نه لري بیا علما فرمای دا په اصل حقیقت کې د حجانو سره چیش دی مشابهت دی حجان الته نوکان نه پرې کوي احرام دی حج دی برتون وجر مر نسب بیشتان سره دور کوي صحیح سلو نو لہذا د دې خلکو مشابهت د چا سره رالی د حجانو سره رالی بیا باج علما فرمایي چې کوم څوک قرباني نه کوي داغه د پارم ش خبره ده چې دا نوکان چې دیغه وهمه بیشتان کار مور باندې لره د الله سورې پروا نه لري ولی لکه دلته د قرباني ولا مشابهت د چا سره رالی د حجانو سره رالی او دلته چې کوم څوک قرباني نه کوي داغه مشابهت د قرباني ولا سره راشي هیڅ مشکل نشته هیڅ پریشانی نشته جنجال م جوړوي جنگونه مکوي لا عقل کار واخلي لا فکر کار واخلي د الله د رسول په خبره سر خلاص کی بیا بس ما استاد لپاره مشکل هم نه یي پریشانی به هم نه یي او ګروم به هم نه چې یار اوس نو زه چم وکما په کول کې ثواب دی په نه کول کې بیا ګناه نشته مستحب کار وای دی ته په کول کې ثواب دی په نه کول کې ګناه نشته فرض ضروري دي خامخابه کو واجب ضروري دي خامخابه کو سنت ضروري دي خامخابه کو صحیح سلو اوس نو نفل دي کې سړی پر نفل باندې ودرې دي ته دا ورته ویل چې تاول نه پلو یا دای ما ته ویل چې تاول نه پل نو یا نو چې زه نه کوم نه پل ما ته خدای ګنا نه راکې پر دې چې دا د کم نه پل وکړو پر دې ته الله ثواب ورکړي بس دا ټول خبرې چې ماته ته دروښو ولې دا د نوکانو د پرې کېدو غره واخله د عرفات د روزي غره واخله د دې دغه معنا سره الله پاک دې مشته توفیق راکړي